Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you will be good and great. امید کوم چې ټول بخیر. څرنګه چې پوهیږئ نن سبا دور کې انګلیش ډیر ضروری دی. که په هغه سکول کې، که په هغه کار کې او که په هغه خارجي ملکونو کې انګلیش ویل ډیر زیات ضروري دي. همدې په اساس باندې موږ روزانه یو نه یو ویډیو برابرو چې هغه کې موږ بیسیک یعنی روزمره جملې وکاروو چې ترڅو تاسو نه غوښنه استفاده وکړئ یا کار ته نه واخلئ او پر روان وخت کې تاسو هغه په کار شي. نو همدې په اساس باندې موږ دا ویډیو جوړو او ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو تاسو په ښه او واضحه پوه شئ. That's a good idea. That's a good idea. دا یو ښه نظریه ده. Good idea یعنی څوک چې تاته یو ښه مشوره درکړي او نظریه درته یو کار کې درکړي یو خبره کې ته ورته ویلی شي That's a good idea. دا یو ښه نظریه ده یا ښه مشوره ده. I found it. دویم I found it. ما وموندله. I found it. ما وموندله کله چې یو شی ته نه ورکي او ته یکدم پیدا کړي نو ته ورته ویلی شي I found it یا پیدا شو. دریم See you soon. See you soon. زر به سره وګورو. See you soon. زر به سره وګورو. چې سبا سهار ټایم کې یو مرګري سړی وګوري او بیا خبرې ختمې کړي ورته چې see you soon یعنی بیا وروسته بیا به زر ګورو. مازدیګر کې بیا یو بل سره وګوري. نو see you soon مطلب دا چې بیا ګورو. څلورم I respect you. I respect you. زه ستا درناوی کوم. زه ستا درناوی کوم یعنی زه ستا عزت کوم. Respect عزت ته وایي. I respect you. زه ستا عزت کوم. You don't understand. You don't understand. ته نه پوهیږي. ته نه پوهیږي. کله چې یو څوک چاته ته یو خبره کوي یو څه ورته وایي او هغه پوه نه شي بیا تکراري ورته وایي بیا پوه نه شي نو ته ورته اخره کوي چېرته نه پوهیږي. You don't understand. یا سوالیه نشان کې هم ویلی چې ته پوه نه شوې. دویم This is my cousin. This is my cousin. دا زما کزن دی. کزن چې دی د خاله بچي، ماما بچي، کاکا زامن یا لورګانې که زوی وي ټولو ته چې کوم ستا اما، خاله، کاکا، ترور یعنې دې ټولو خپلوانو بچو ته کزن ویل کېږي. This is my cousin. دا زما کزن دی. Do you like fruit? Do you like fruit? دریم Do you like fruit? آیا ته میوه خوښوې؟ یا Do you like fruit? ستا میوه خوښیږي؟ fruit یعنی میوه دې خوښیږي؟ څلورم Where can I park? Where can I park? چیرته موټر درولی شم؟ مطلب یې دا دی زه کوم ځای کې موټر ودروم. یو ځای ته لاړ شي او پارکینګ نه یعنې د موټر درولو ځای نه ته ورته Where can I park? چیرته موټر درولی شم؟ He will be fine. He will be fine. هغه به ښه وي. He will be fine. هغه به ښه وي. یو مریض پوښتنه کې نو ته ورته چې څنګه دی فلان کې او ته ترې هم نه یې خبر نو ته ورته وایې چې he will be fine. ښه به وي. موږ وایو که نه ښه به وي. خبر ترې نه خو ښه به وي. دویم Please relax. Please relax. ارامه اوسه. Please relax یعنې ارامه اوسه. یعنې کم یو انسان چې غوسه کي او غوسه کوي نو ته ورته وایې چې ریلاکس شه یا په قلاره شه یا غوسه دې کنټرول کړه. موږ ورته وایو Please relax یا ورته وایو ریلاکس. صرف ریلاکس ورته وایو. ریلاکس وایي اصل کې ارامېدلو ته یعنې آرام کولو ته. صحیح ده استراحت چې ورته وایي. دریم I forgive you. I forgive you. ما بخلی یا زه دې بخم. I forgive you زه دې بخم یا ما بخلی. څلورم You are a genius. You are a genius. ته یو ذهین یې. ته یو ذهین یې. جینیس چې دی ذهین ته ویل کېږي اور سمارټ ته ویل کېږي چې انسان ډېر تیزی ذهن نه او داسې کارونه کوي چې هغه زموږ ذهن کې اکثره نه راځي نو هغې ته جینیس ویل کېږي. سمارټ چې موږ وایو دا ډېر سمارټ دی ډېر هوښیار دی ذهین دی. Call me anytime. Call me anytime. Call me anytime. هر وخت ماته زنګ ووهه. یا موږ چاته وایو که نه هر وخت ماته زنګ وهلی شي. Call me anytime. هر وخت کولی شي زنګ ووهه. یا You can call me anytime. ته هر وخت ماته زنګ وهلی شي. صحیح شو؟ دویم Hold on. Hold on. Hold on. صبر وکړه. Hold on. صبر وکړه. ماته اوس رنګ راغو یا ټلیفون راغلی زه په خبرې کوم نو ماته بل څوک خبره کوي یو څه چې راته وایي زه ورته یم Hold on. یعنې زه په موبایل لګ یم صبر وکړه. او اکثره فون موږ چارته رنګ راشي موږ نو موږ ته دا شو کېږي چې دا هولډ آن کا یعنی یو زنګ هولډ کی بل
زنګ جګ کی یعنی یو کال اوچت کی ابل کال چې دی هغه په هولډ شي هغه په صبر باندې شي صحیح شو دریم have fun مزه کوي have fun څوک په چکر باندې ځي او چیرته ځي یا خوراک ته ځي ډوډۍ ته ځي نو ته ورته چې have fun یعنی ته نه ځي خو هغوی روانې درنه نو ته هغوی ته چې موږ ډوډۍ ته ځو یا چیرته ځو ته ورته چې have fun یعنی مزې وکړئ یا مزه وکړئ انجوای وکړئ څلورم I'm sorry زه بخښنه غواړم کله چې ته خپلې غلطۍ باندې شرمنده شې او بخښنه غواړې نو ته ویلی شې I'm sorry ما وبخښه What's the difference څه توپیر دی What's the difference څه توپیر دی کله چې یو دوه رقمه شی نه درته څوک وښیي یا دوکاندار خاص کر کې دوکان ته لاړ شي دوه رقمه یو شی نه درته راواخلي نو ته ورته چې د دواړو کې فرق څه شی دی هغوی اکثره ریټونو کې فرق وي نو ته دا په دې دی دا په دې ته ورته چې دې کې فرق څه شی دی What's the difference دې کې فرق څه شی دی کله چې ته د یو شي فرق معلومه د دوه شیانو منځ کې ته ورته وایي What's the difference یا د دوه جملو منځ کې دویم whatever you say هر څه چې ته وایي whatever you say هر څه چې ته وایي کله چې د چا په خبره کې ها ورکې یعنی او ښه ورسره کې نو ته ورته whatever you say یعنی هر څه چې د زړه موږ وکړو هر څه چې ستا زړه یا هر څه چې ته وایي هر څه چې ته وایي whatever you say دریم please hurry بیړه وکړه بیړه یعنی جلدی وکړه زر کوه موږ یو کنه زر کوه یو چیرته ځو موږ ناوخته په کس باندې او هغه کس لګي ځان تیار ته زر کوه شابه موږ اکثر دا استعمالو کنه شابه یا زر کوه جلدی کرو مطلب زر کوه څلورم do you remember په یاد دي do you remember په یاد دي یو چا یو خبرې یاداوري کې یعنی یو خبر ورته را یادې چې فلان کې کار دې کړو do you remember ته په یاد دي هغه ته په یاد نه خو ته ورته ور یادې do you remember ته په یاد دي not yet تر اوسه نه not yet تر اوسه نه ته یو کار چاته دی ویل زدا کار کوم خو بل ورځ هغه کس رښتانه پښتنو کې فلان کې کار دی کو ته ورته not yet تر اوسه نه not yet تر اوسه نه لا کار مې یعنی مطلب دا نه هغه کار مې لا نه دی کړی صحیح شو دویم are you married آیا واده کړی آیا واده دې کړی یا واده کړی کله چې چانه د سټیټس باره کې پوښتنه کوي چې ته واده کړی که سنګل یې how is Zara څنګه ده how is Zara څنګه ده کله چې چا د صحت باره کې پوښتنه کوي یا د هغې کس معلومات کوي ته how is Zara هغه څنګه ده یا صحت پوښتنه کوي چې هغه څنګه ده دواړه یو مطلب ورکوي څلورم I got sick زه ناروغ شم کله چې ته مریض شي ته ولې رانغلې پرون ته I got sick زه مریض وم یا مریض شوی وم نو ته ورته ویلی شي I got sick زه ناروغ شوی وم ناروغ شوم یا ناروغ شوی وم You are too late ته ډیر ناوخته شوي موږ د هغه وخت کې ویلی شو چې کله کلاس ته څوک ناوخته راشي یا یو پروګرام یو ځای کې ناوخته راشي نو ته ورته وایي چې you are too late ته ډیر زیات ناوخته شوي یا ناوخته راغلی دویم that's the point همدا خبره ده یا دا خاص خبره ده کله چې دوه درې کسان لګي خبرې کوي او هغه کې یو کس مین خبرو کې خاص خبرو کې پوینټ نو ته ورته that's the point یعنی خاص مین خبره همدا ده چې مین خبره څوک کوي هغه ته پوینټ ویل کېږي یعنی that's the point دا مین خبره ده اصل خبره همدا ده موږ یو کنه اصل خبره همدا ده دریم everything tastes great هر څه ښه خوند لري کله چې ته په دعوت لاړ شي او خوراک ډیر ښایسته وي ته ورته صفت کولی شي everything tastes great هر څه ښه خوند لري یا هر څه ډیر مزیدار دي یا هر څه شي خوند وکړو مطلب یو شی دی خو صفت دی یعنی د ډوډۍ یا د خوراک کولو صفت everything tastes great ډیر مزیدار څلورم how smart څومره هوښیار کله چې څوک ډیر زیات د هوښیارتیا خبرې کوي هوښیارتیا کار ورته وکړي نو ته ورته هو څومره هوښیار یې موږ وایو اکثره کنه څومره هوښیار یې نو موږ ورته ویلی شو how smart انګلیش کې how smart یعنی څومره ذهین
I feel cold. I feel cold. زما یخني کیږي. I feel cold. زما یخني کیږي. I feel یعنی زه احساسوم. زه یخني احساسوم. مطلب دا دی زما یخني کیږي. دویم. See you later. See you later. وروسته به سره ګورو. See you ګورو به سره. Later یعنی وروسته. See you later. وروسته به ګورو. دریم. Yes of course. Yes of course. هو بالکل. Yes of course. هو بالکل. یو خبر ما ته چا وکړ ورته هو بالکل همدغسې ده. مونږ یو که نه بالکل همدغسې ده. یا بالکل. نو مونږ ورته ویل yes of course. څلورم. That reminds me. That reminds me. That reminds me. دا ما ته یادوي. That reminds me. دا ما ته را یادوي. زه اوس یو په لاره باندې تېرېږم او یو ډېر پخوانی ځای وګورم کوم کې چې زما ماشومتوب تېر شوی نو ته ورته وایې That reminds me. فلانکې وخت یعنې دا ما ته یادوي هغه فلانکې وخت. کله چې تاته یو شی یادوي نو that reminds me یعنې دا ما ته را یادوي یا یادونه کوي راته. How is your mother? How is your mother? ستا مور څنګه ده؟ How is your mother? ستا مور څنګه ده؟ صحت یعنی څنګه دی؟ دویم. I'm so excited. I'm so excited. زه ډېر پرجوش یم. I'm so excited. زه ډېر پرجوش یم. excited د خوشحالۍ دویم نوم هم دی. پرجوش کېدل. یو ځای ته ځم هلته زه بیخي کله تللی نه یم خو زه ډېر زیات خوشحاله یم. یعنې دومره پرجوش یم هغې ځای دپاره انرجیټک یم. ډېر انرژي توان لرونکی یم چې زه به اوس کله ځم یعنې په ترپکو هلته روان یم. موږ وایو که نه په ترپکو خوشي په منډو. نو زه چې یو ځای ته ډېر زیات خوشحالېږم یا یو شي ته نو زه excited ورته استعمالوم. یعنې زه ډېر زیات excited یم. زه ډېر زیات حد نه سوا خوشحاله یم. دریم. Could you tell me? Could you tell me? Could you tell me کولی شې ماته ووایې. could چې دی موږ د can په ځای استعمالولی شو. یعنې can چې دی د present کې دی او could چې دی دویم حالت دی. could موږ د مؤدبانه request دپاره هم کارولی شو. یعنې ډېر polite request دپاره چې مؤدبانه طریقې سره ته چا نه پوښتنه کوي. could you tell me کولی شې ماته ووایې. څلورم. Do you feel better? Do you feel better? آیا ته ښه شوی یې یا ښه احساس کې. ما ویل که نه فیل احساس کولو ته وایي. better بهتر. آیا ته ښه شوی یا آیا ته بهتر فیل کې یا بهتر محسوسې. Do you smoke? Do you smoke? آیا ته سګرټ څکې. Do you smoke? یا ته سګرټ څکې. کله چې تا نه چا نه پوښتنه کوي چې ته سګرټ څکې که نه. Do you smoke? smoke اصل کې لوګي ته ویل کېږي. صحیح ده خو دلته سګرټ معنا ورکوي. Do you smoke یعنې ته لوګې څکې مطلب خو دا نه ته سګرټ څکې. دویم. I'm fine. ډېر common use شوی sentence. I'm fine زه ښه یم. اکثریت ډېر زیات استعمالیږي. دریم. How is the weather? How is the weather? هوا څنګه ده. How is the weather? هوا څنګه ده. موسم څنګه دی یعنې حالات د موسم څنګه دي. How is the weather? weather موسم. څلورم. Good morning everyone. Good morning everyone. سهار مو په خیر ټولو ته یا ټولو ته سهار په خیر. Good morning everyone. سهار په خیر ټولو ته. نو دا و د نن ورځې جملې دوستانو چې موږ ډېر په سلو موشن طریقې سره مې هم ویلې. که څوک پرې نه پوه شي دوباره هم تکرارولی شي او ویې ګوري تر څو ښه او واضحه پرې پوه شي. نو امید کوم چې لږه ډېره فایده هم ترې پورته کړې. دا جملې به تاسو په صحیح ځای کې استعمال کړئ. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او یو شارټ لایک ضرور راکړئ. مننه.